سلام ګرانو لیدونکو، د نن خبري ټولګه ته ښه راغلاست. شیخ ندیم وایي پوهنتونونه دینداره کوو. د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي چې له 5 کلونو راهیسې هڅې پیل کړي چې د هیواد پوهنتونونه دینداره او مسلکي کړي، ځکه په وینا یې د ټولنې اړتیا ده. ندیم کندهار ولایت ته په سفر کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار کړی چې لوړو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کړې او د پوهنتونونو ښوونکي باید د محصلینو د پوهې او تخصص په اړه خاص مهارت ولري. دغه وزیر ډاډ ورکړی چې له لوړو زده کړو فارغ شو او فارغ کېدونکو محصلینو ته به د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په هیواد کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې او زرګونه نجونې له دغه بهیره وروسته پاتې شوې چې لا هم برخلیک نه دی څرګند. د ازادۍ په نوم جبهې ادعا کړې چې د پنجشنبې په ماښام کابل کې پر پوځي هوایي ډګر توغندیز برید کړی دی. د جبهې په خبرپاڼه کې ویل شوي دا برید د هغو عملیاتو دوام دی چې تر دې وړاندې د کندوز پوځي هوایي ډګر هم په نښه کړی و. د دوی په وینا طالبان له بدخشان ولایت د نښتو له زیاتېدو وروسته خپل وسلوال د کابل، کندوز، کندهار او بلخ له هوایي ډګرونو بدخشان ته لیږدوي. د ازادۍ په نوم جبهه ادعا کوي چې په دغه برید کې د کابل د پوځي هوایي ډګر تاسیساتو ته درانه زیانونه اوښتي او د طالبانو یو شمېر غړي وژل شوي او ټپیان شوي دي، خو د مرګ ژوبلې او زیانونو کره شمېر یې نه دی وړاندې کړی. افغان حکومت تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. سعودي عربستان، ترکیه او پاکستان د مکې د ګډې دفاع تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې په هر یوه غړي هیواد وسلوال برید به پر ټولو غړو هیوادونو برید ګڼل کیږي. دا تړون د مکې په ښار کې د ګډې دفاع په اړه د هیوادونو د مشرانو د غونډې پر مهال لاسلیک شو چې د سعودي ولیعهد او لومړي وزیر محمد بن سلمان، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان لومړي وزیر محمد شهباز شریف پکې ګډون کړی و. د درې واړو هیوادونو مشرانو په دې غونډه کې د خپلو هیوادونو ترمنځ په غوره اړیکو خبرې وکړې او د ګډو علاقې وړ سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه نظرونه شریک کړل. د مکې د ګډ دفاع تړون له مخې په هر یوه غړي هیواد وسلوال برید به د ټولو غړو هیوادونو پر وړاندې برید ګڼل کیږي. دغه تړون همداراز د دفاعي او پوځي همکاریو د پراختیا، د درې واړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتولو، د چمتووالي د کچې د لوړولو او د ګډو امنیتي ننګونو پر وړاندې د هغوی د وړتیا د پیاوړتیا لپاره تنظیم شوی دی. له بلوچستان او پښتونستان څخه خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې په ځینو سیمو کې د پاکستان بیرغونه ښکته شوي دي. دغه اقدام د بلوچ او پښتون هویت غوښتونکو جریانونو له لوري د پاکستان د نښو د ردولو او د اسلام آباد د واکمنۍ پر وړاندې د اعتراض په توګه شوي دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د بلوچستان د خپلواکۍ موضوع او د دې سیمې سیاسي راتلونکی یو ځل بیا د بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه ګرځېدلی دی. د پاکستان مخالفې ډلې وایي چې د دغه هیواد ملي نښې نور د بلوچستان او پښتونستان د خلکو د هویت او غوښتنو استازیتوب نه کوي. د پاکستان د بیرغونو ښکته کول یوازې او سمبولیک حرکت نه بلل کیږي، بلکې د اسلام آباد او د دغو سیمو د خلکو ترمنځ د ژور سیاسي او هویتي واټن څرګندونه هم ګڼل کیږي. هغه اختلاف چې د پاکستان د مهمو سیاسي ننګونو څخه یادیږي. اتمر وایي د ملت د یوې برخې پر وړاندې بې عدالتي پر ټول ملت ظلم دی. د تیر جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د هزاره او شیعو د مشرانو له وروستۍ اعلامیې ملاتړ کړی او د هغوی غوښتنې په حق بللې دي. اتمر ویلي چې د ملت د یوې برخې پر وړاندې بې عدالتي پر ټول ملت ظلم دی او له طالبانو د وګړو د اساسي حقونو د رعایت غوښتنه کړې ده. اتمر پر خپل ایکس یوه ورځ وروسته له هغې دا دریځ غوره کړ چې د هزاره او شیعو علماو، مشرانو او استادو په یوه ګډه اعلامیه کې طالبان په سیستماتیک تبعیض او له هزاره او شیعو سره په سپکوونکي چلند تورن کړي دي. د اعلامیې لاسلیک کوونکو له طالبانو غوښتي چې د امید سبز ښارګوټي د تخلیه امر لغوه کړي او د دغه ښارګوټي د ملکیت اسناد له سره وڅېړي. هغوی همداراز د تمدن تلویزیون، خاتم النبیین، مدرسې او جومات او د شیعو د نورو مذهبي او فرهنګي مرکزونو د فعالیتونو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. ډونالډ ټرمپ ویلي چې تمه لري له ایران سره روانه جګړه به ډېر ژر پای ته ورسیږي. نوموړي دا څرګندونې د انرژۍ د لوړو بیو په اړه د پوښتنو ځوابولو پر مهال کړي او ویلي دي چې باور نه لري ایران به وکولی شي دا جګړه ډېره اوږده کړي. ټرمپ ویلي د جګړې د دوام له امله د انرژۍ بیې لوړې شوي، خو د امریکا د وسلو د زیرمو او تولید په اړه هم یادونه کړې ده. د نوموړي په وینا ځینې مهمې وسلې په کمیدو دي، خو د دفاعي تولید د زیاتولو هڅې روانې دي.
بل لور امریکا، ایران او عمان د هرمز تنګي د بیرته پرانیستلو لپاره یوې موقتي هوکړې ته نږدې شوي دی. راپورونه کاږي چې د ایران او عمان ترمنځ د تګ راتګ د لارو په اړه خبرې مخ ته تللي او دا هوکړه کولی شي د سیمې د کړکېچ د کمېدلو لپاره زمینه برابره کړي. ایران د هوایي دفاع په برخه کې د نوو کورنیو جوړو شوو سیستمونو د معرفي کولو خبر ورکړی. ایراني چارواکو ویلي دغه تجهیزات د هیواد د دفاعي وړتیاو د پراختیا او پر بهرنیو وسایلو د اتکا د کمولو په موخه جوړ شوي دي. د ایران د دفاعي چارواکو په وینا نوي سیستمونه د هوایي ګواښونو د مخنیوي لپاره د کارونې وړتیا لري او د ورته بهرنیو تجهیزاتو په پرتله د کم لګښت بدیل ګڼل کیږي. ایراني رسنۍ راپور وکړ چې د دغو دفاعي وسایلو جوړول د ایران د پوځي ځانبسیاینې د پروګرام یوه برخه ده، خو تر اوسه د دې سیستمونو د تخنیکي مشخصاتو، عملیاتي واټن او دقیق وړتیاو په اړه بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي. فدایي وایي د ښځو له زده کړو محرومولو ته شریعت ویل ستره جفا ده. د جمهوري نظام والي حلیم فدایي وایي په تاریخ کې به لږ داسې نظامونه وي چې نیمایي ملت یې له زده کړو، کار او انساني حقونو محروم کړی وي. نوموړی زیاتوي خو تر ټولو ستره فاجعه دا ده چې همدې ظلم ته د شریعت نوم ورکول کیږي او د دین په سپېڅلي نوم مشروعیت ورکول غواړي. نوموړی زیاتوي له دې هم دردناکه دا ده چې د دغو محدودیتونو لپاره دیني توجیهات لټول کیږي. مظلوم د ویرې له امله غږ نشي پورته کولی او ټولنه پرې چوپه ننداره کوي. فدایي روښانه کړي چې پر نابرابرۍ او ظلم خاموشي بېطرفي نه، بلکې د ظلم د دوام لپاره زمینه برابرول او په جرم کې مستقیم شراکت دی. نوموړي ټینګار کړی چې تاریخ ثابته کړي نه یوازې ظالمانه بلکې پر زیاتې چوپ پاتې شوي کسان به هم د خپلې بېتفاوتۍ حساب ورکوي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د فلسطین په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو پوځیانو د کډوالو پر یو کمپ هجوم وروړی چې له امله 150 فلسطینیان ټپیان شوي دي. الجزیرې خبري شبکې خبر ورکړی چې د اسرائیلو پوځیانو هلته 80 نور فلسطینیان نیولي هم دي. همدارنګه د دغه رژیم پوځیانو یو شمېر هټۍ، د استوګنې کورونه او یاد کم کې ځینې تاسیسات هم ویجاړ کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د ښځو او ماشومانو د حقونو د څېړنیز بنسټ د 6 کارکوونکو د نیولو دوام د اندېښنې وړ وباله او د هغوی د سملاسي خوشي کېدلو غوښتنه وکړه. هغه ویلي چې پر نیول کېدو له 3 اونیو تېرېدو وروسته لا هم په محکمه کې پر دغو کسانو هیڅ تور نه دی پورې شوی. د طالبانو ځواکونو د روان کال د چنګاښ میاشتې په پای کې د ښځو او ماشومانو د حقونو د څېړنیز بنسټ پر دفتر برید وکړ او د دغه بنسټ 6 کارکوونکي ونیول. د دغه بنسټ ایښودونکي زرقا یفتلي هم تایید کړې ده چې د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د هغې همکاران د کورنۍ د 2 غړو په ګډون له ځانه سره وړي دي.